درنو لیدونکو په سلامونو کې هلمو هرکلی کوم. جنرال صفي الله صفي د کابل د قره باغ ولسوالۍ دی. کرزي وخت راهیسې د بګرام او څرخي پله زندانونه لاس کې ول. ولسمشر څو میاشتې وړاندې ګوښه کړ. جنرال صفي په خپله ښه وګړی دی خو لنډغرو سره نږدې اړیکې لري. د ولسمشر هیواد پرېښودو څخه 3 ورځې وړاندې راته یو نږدې خپلوان ټلۍ راووهله. ویل یې ته خو په دې سیاست میاست له ګوتې وهې یوه کیسه ده. ما ورته کړه څه کیسه ده؟ وایي پلانکې ولسي یا ملي امنیت نیولی څرخي پله زندان کې دی. د جنرال صفي کور ته ورغلو چې مرسته ترې وغواړو. وایي صفي ګرځند راویست د دفاع بسم الله ته یې ټلۍ ووهله. ګرځند یې ګل کړ راته یې کړه چې ډېرې منډې مه وهئ. 2-3 ورځې کې طالبان کابل ته راننوځي او ټول زندانیان به له زندان وتښتي. په 2مه ورځ د زندانیانو د تښتېدو شاهدانو. نو خبره دا ده چې دا ځینې تاجک او نور توکمونه ټول پړه پر پښتنو مشرانو ور اچوي. خو د طالب پر راتګ له ولسمشر څخه وړاندې دوی تر دفاع وزیر پورې خبر ول. معنا دا چې طالب سره تر ټولو ډیره مرسته د نورو توق مشرانو وکړه. اوس په ډیره سپین سترګۍ ټوله پړه پر پښتنو اچوي. بد رد ورته وایي. یو جوړپوړي پښتون چارواکي لا 3 ورځې وړاندې نه و خبر چې څه روان دي څه پیښیږي. خو دفاع وزیر خبر و. درنو لیدونکو له ملتیا مو ډیره مننه.